السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترمو، زه یو ویډیو جوړول غواړم. ځینې خلک دي چې هغه سیز ګوري نه او بیا صرف هغه کې کار کوي یا کار پکې کوي خو سیز ګوري نه، بې ځایه کار کې واقع کېږي. آنلاین سیستم چې دی دا په دوه قسمه چلېږي په ټوله نړۍ کې. یو چې دی جایز دی، بل ناجایز دی. ټولو ته حرام ویل دا لکه ډېره ښکته خبره ده. ټولو ته جایز ویل دا لکه بې حده د شرع لحاظ سره صحیح خبر نه ده. نه ټول ناجایز دي، نه ټول جایز دي. اول خو چې څوک یا عالم یا مفتی یا پوهیږي په بزنس باندې، نو بیا دته په کار دا دی چې دا د بل چا په تړاو لاړ نه شي، د خپل حیثیت وګوري. ځکه عالم مولا خپل هم دومره کولی شي او بیا د علماو سره خبره شریکه کړي په دې کې. نو اعظم محترمو، نفټي باره کې خو موږ ته ستا د بنوټان فتوا ښودلې وه چې هغه نفټي کې باقاعده تاسو ته کتلی شي چې دې کې اردو لیکلی شوې ده. لنډه خلاصې دا ده چې دې کې تصویران خرڅېږي، بې ځایه تصویران خرڅېږي، بې حیا تصویران پکې خرڅېږي، حیوانات تصویران په دې کې خرڅېږي. نو بلکې تصویر خو اصل ایستل ګناه، یو خو د ایستل تصویر ایستل دي، یو دا دی، بل خرڅول دي، دا بیل سیستم دی. نو په دې کې دا تصاویر دي بې ځایه او دې تصویر باندې قبضه نه راځي. نو چونکې دا خو مضاربت نه شو، دا خو اخیستل خرڅول کې د تصویر. نو چونکې دلته بیا خبره کړې ده چې دا ناجایز ده او په دې باندې باقاعده بیا دوی تفسیره کړې ده د نفټي باره کې. تاسې په اردو باندې کتلی شئ. دلته دا فتوا موږ شیر کړې ده د واتساپ د ذریعې طرف نه. ټیک شه، اوس راځو چې کوم زینوس کې چې موږ کار کوو هغه فتوا هم دلته زه ښیم. هغه ما د بینالټاون سره خبرې زما شي د فتوا ما راغوښتې ده، بل چا پسې مه تړئ، فتوا ما راغوښتې ده. ځکه اول که زه وم چې په زینوس کې زه رالم د بزنس ته. اوس راځو د زینوس په اړه چې زمونږ د عالم سره خبرې شوې دي په افغانستان کې. مفتي صاحب الدین صاحب دی، هغه خبره دلته زه اول کوم. مفتي صاحب الدین صاحب فتوا دا ده چې د پښتو کې تاسو کتلی شئ چې دی دا خبره کوي چې دا شراکت دی. زمونږ افغانان دي ته شراکت وایي. پیسې را جمع کړي دي، بیا پیسې په مضاربت بندي کړي دي. بیا د مضاربت شرطونه دا دي چې په دې به اخیستل خرڅول کېږي د حلالو څیزونو. ټیک دی، سود او ربا په دې کې نه وي. دا خبره تاسو په دې کې کړې ده. نو که د شرعي اصولو مطابق په دې کې بزنس کې بیا جایز ده. یعنی دا خبره دی عالم ځان نه اواډ ځنی چې اواډ ځی کړی دي، نه د اصول د شرایط د مضاربت خو درې کدا پکې وي دا بیا جایز ده. زه تاسو ته هغه شرایط خیمه چې دې کې څه سیستمونه کېږي، هغه شرطونه د مضاربت په دې کې شته. مضاربت کې د قبضې خبره ده، د تاوان د ګټې خبره ده، بالکل دا په زینوس کې شته. قبضه چې څوک قبضه زما ضروري نه ده، قبضه د رب المال نه، قبضه د مضارب به ضروري چې هغه په مال باندې قبضه کوي، هغه به خرڅې اخیستل به کوي. نو اله به ګټه موږ ته راکړي. موږ خو کار نه کوو، کار هغوی کوي. نفټي کې خو تاسو تصویر په باندې کلیک لګو ځکه حرامو، تاسو اخیسته تصویر اخیسته. زینوس کې خو ته مال نه اخلي، زینوس کې ته په پیسو باندې مال بل څه وخت له ګټه راځي. نو تاوان یې بیا څنګه؟ تاوان کې اخر کې حساب کېږي، تاوان شوی نیم تاوان مته ورکړي، 4 میاشتې قرارداد دی. سیده محترمه د عالم په تفصیل مکمله کړې ده، د موږ فتوا موجود دی. ان شاء الله کو سو غواړم واتساپ کې ورلېږلی شو. سیده او اج تاسو سه عالم پسې شي د بل عالم خبره نه مانی کنه. اوس راځو دې ته چې آیا د بینوري ټاون فتوا په دې کې څه ده؟ دا دراشي وګورئ، موږ حق نه پټو، حق سیده تخکاره کوو. بینوري ټاون کې فتوا چې ما وختي و دا فتوا ده. ګوري محترمو، اول په دې کې چې کوم دوی د ناجایز صورت ورکړی دی، زه د لوسویمه د معاهدې د فسخه کولو په وخت کې 2% کټ کوي. دا فیصدي کټ کول ناجایز دي. دویم دا ده کته دا پیسې مخکې راوباسي قرارداد نه کنه پیسې کټ کوي، دا ولې کټ کې دا ناجایز ده. دویمه مذکوره خبره ده چې په کمپنۍ کې د لینک په ذریعه باندې ډالر ګټل، کمیشن د مارکیټ نه، دا وی ناجایز دی. دویمه خبره دا ده چې د یوټیوب نه ډالر ګټل دی کې وی تصویران شیر کیږي، نو دا ناجایز ده. واوري وس خبره واوري. اوس په زینوس کې د درې سیزونه شته که نشته؟ نشته. ګوري محترم سترګې وغړوئ، د زینوس په کومه چې من خاکه ورکړي د زینوس د هغې په بزنس باندې اعتراض نه دی شوی. ولې؟ ځکه زینوس لباس خرڅوي، جامې خرڅوي، کمپیوټر خرڅوي، ګاډي خرڅوي، دا کاروبار کوي. په هغې کمپنۍ بینوري ټاون په باندې یو اعتراض هم په هغې نه دی کړی. نو ته څنګه راپاسېږي چې دا به شیشه خرڅوي، دا به اسمان دا به ځمکه خرڅوي؟ ای قربان دی شم، ځان نه پوهېږه. که دې باندې اعتراض وی که بینوري ټاون به اعتراض پرې کړی وی که نه، خو معلومېږي دا څیزونه دوی خرڅوي. ولې هغې دې شي سرچ کوي، پوه شوې؟ موږ هوایي معامله کوو، هوایي خبره کوو، هغې په دې شي سرچ کوي، دا شیزونه په زینوس کې شته. زه په دې فتوا کې نور هم په زینوس یقیني شوم چې زینوس یقیني جایز دی. ولې؟ اول د معاهدې کټ کول، مخکې پیسې وباسي، پیسې ولې کټ کوي؟ دا وی ناجایز ده. ښه دې عالم سره زما خبرې وشولې،
دا پیسې ځکه کټ کوي چې ستا پیسې په کار بند دي، نو تا له کمپنۍ څه شی درکړي؟ کمپنۍ څه درکړي درته؟ پیسې خو دې په کار بند دي. لکه ته دکاندار له پیسې ورکړي په یو کال معاهده باندې، ته ورشې ته میاشت کې راوباسې، نو ته څه درکړم، دا نیمې پیسې وا نیمې باندې راسره پاتې خو په کار بند دي. دقه صورت په جینوس کې دی. که ته پیسې مخکې نو وباسې خو ټولې وروسته والې که نه، او دا پیسې چې کټي کومه دا فیصدي 30 20 10 دا تفاوت کوي، دا په دې باندې حرامېږي. دا یو ټارګټ نه دی معینه فیصدي نه کټ کوي درنه. ما به دې خبرو ښه ځان پوه کړې. دلته چې کومه دا فیصدي ته د دې پیسو ځکه کټ کوي چې ستا پیسې په کار باندې دي. او چا ایستي پیسې؟ موږ خو پیسې نه وباسو. ولې وباسو؟ څه چل دی ولې ونیانې موږ پیسې سره ورکړي بزنس لپاره، نو وباسو سره. دا شرط خو پکې بیخي موږ نه کوو. ولې موږ پیسې وباسو نه، موږ پیسې بزنس ته ورکړي وباسو څه ته. دویم د کمپنۍ چې کوم بلا عوض وي د مارکیټینګ نه، دا اوس ماله پته ده چې په کمپنۍ کې بلا عوض $1 هم نه میلاویږي. $1 ته چاته اکاونټ جوړې، هغه ته ویډیو ورکې، ته هغې ته ویډیوګانې ورکې، په یوټیوب کې ویډیوګانې ورکې، هغه له رهنمایي کې په دقه ویډیوګانو باندې زما نیټ خرچه کېږي، زما وخت خرچه کېږي. دا و چې زه د فاتو جوړوم لګیا یم، په دې زما تقریبا یو 10 MB خو به زما ځي. نو دا عوض نه دی، دا شی د اسمان دی. د کولنګ او د بیلچې وختونه لاړل قربان دې شم. خبره دا ده چې دې ځای کې عوض زما نیټ خرچه ده. زه خلک پویوم، زه خلکو ته اشتهارات ورکوم. لکه څنګه چې په انلاین بزنس کې ته شیزونه شیر کوي چې کومې سمپل شیر کوي او په سمپلو باندې تا ګاک راځي او ته هغه ته به دوی ورکې یا ورته نور سامان ورکې. دقه رنګې دا هم ده که نه. نو موږ شیرینګ کوو، موږ یوټیوب کې ویډیوګانې دي په هغې باندې موږ تفسیرې کوو، دا موږ ته ورکوو. نو ټولو کې زموږ عوض شته. 900 کسان دي زما سره، ټولو سره زما عوض شته. ما ته خپله ګټه حلاله ده. په دې خبره پوه شئ. دا شرط هم په جینوس کې نشته. درېیمه د یوټیوب نه تصویران. نو تصویر خو بین الوطن د کراچۍ خو چې جایز دی په یوټیوب باندې. طارق مسعود یوټیوب نه ګټي، دا نور علما یوټیوب نه ګټي، دا ټول عرب یوټیوب نه ګټي. یاره چوړ یوټیوب ناروا شه. په یوټیوب کې تصویر تا نه جینوس نه غواړي. هغه بیخي دا د خپل د مخ شکل دی مه ورکوه. که ته غواړې په یوټیوب ډالر وګټې، ویډیو وکړه، خبرې ووایس وکړه. نو وایس چا ناجیز ویلي دي؟ نو یوټیوب نه موږ ډالر نه دي ګټلي، هغه مو تا نشو ګټلی. هغه ډېر لوی آی ډي فالو شي، بیا په هغې باندې پیسې ورکوي. نو محترمو لږ فتوا کې سوچ کوئ. بیا زه د مولیانو ته حیران یم چې بس ځان ګرم کې وراسور شو خبر وکړې د الله بنده. نو ته خو د بېنوټانو فتوا خو وګوره که نه. بېنوټان کې څنګه جایز ناجایز لیکلي دي. نو آیا حرام ټکي خو بالکل پکې شته دی نه. او بیا د جینوس په بزنس اعتراض نه دی کړی. په دې 3 ټکو باندې اعتراض شوی دی او دا 3 ټکي په بزنس کې نشته. دا ځان په دې خبره باندې قربان مشم پوه کوي. او بیا حدیث راوړی دی عمل د رجل بيدیه وکل بیا مبرور. الکه حدیث دې کوم راوړی دی او فتوا دې کوم ذکر کړی دا. جینوس کې خو په خپل لاس بيدیه ده. جینوس کې په یدیه باندې ګټه ده. ته شیرینګ کې تاغي پوهې دا په لاس کې دا په ګوتو کې دا ګوتې په موبایل لګیږي دا څه شي دی؟ دا عوض نه دی. محترمو دا مې ستاسو د فهم لپاره څو خبرې وکړلې. ان شاء الله که ستاسو کوم ملګري وي د فتوی باره کې خبره کوي نو زما دا ویډیو ورته ورلیږئ. مکمل پوهیږي جینوس په بزنس کې حرمت نشته. حتی چې په ټلګرام کې موږ د تصویر راغلی زه به ان شاء الله وښیم او وروسته په ګروپونو کې چې خنزیر غوښه، آیس، چرس، مثال دغه رنګې شراب دا په جینوس کې نه خرڅېږي. دونه بغه د موږ مطمئن شوي چې څوک نه مطمئن کي هغه پوه شو خپل کار یې پوه شه. محترم والسلام الله په مخه ښه که په لاس سپارم.